افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې محمد شهزاد پسې ډېری خلک په ټولنیزو رسنیو کې دغه خبرې کوي چې شهزاد محمدي مور پنجابی ده. شهزاد محمدي ته خپلې مور ویلي دي چې که چېرته د پاکستان پر وړاندې منډې کوي یا ښه لوبه کوي نو زه د خپلې سینې فی تا ته نه دربښمه، یعنې ته پاکستان پر وړاندې ښه لوبه مه کوه. کله چې تېره ورځ د پاکستان سره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبه وه نو موږ وکتل چې شهزاد محمدي یو څو منډو کولو وروسته اگر چې دی ښه روان و، ښه رنز یې کولی شو د افغانستان د کرکټ لوبډلې لپاره، خو بیا هم سره د دې چې د هغې مور د دې باعث شوه چې شهزاد محمدي لوبه پرېږدي، لوبه ونه کوي، یو څه بنا یې ځان ته جوړه کړه او کېناسته. چون چې ډېری خلک دا خبره کوي چې شهزاد مور پنجابی ده، پلار یې پښتون دی، نو حتمي ده چې دغه به تاثیر هم ولري، په لوبډله هم ولري، په خپله شهزاد هم لري، ځکه دا خبره رښتیا وي شهزاد ښه لوبه نه شي کولی. نو که چېرته شهزاد نه وي خو موږ نور افغانان لرو، نور د افغانانو پلارونو زېږېدلي بچیان لرو، ښه ښه لوبغاړي لرو، نو شهزاد محمدي په داسې خبرې کېږي. زه تر اوسه په دې پوره یقین نه یم چې دا به رښتیا هم همداسې وي، خو خدای دې نه کړي چې همداسې وي، ځکه چې دغه په راتلونکي کې موږ نوره ښه لوبې له پاکستان سره شاید ولرو، ځکه چې دا هېواد تمریني لوبه په راتلونکي کې موږ ښه لوبه لرلی شو.